اوکراین د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل د پیلېدو ته راپدې خوا 3.5 تنه روسي سرتیري وژلي. سلامونه قدرمن لیدونکو، ښه راغلاست سرته وه. د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په 3مه ورځ لا هم د پلازمینې کیف په ګډون په یو زیات شمېرو ښارونو کې هوایي او د توغندیو بریدونه دوام لري. د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل 3مه ورځ هم د پلازمینې کیف په ګډون په یو زیات شمېرو ښارونو کې هوایي او د توغندیو بریدونه دوام لري. د اوکرایني مقامات وینا روسي ځواکونو تېره شپه د اوکراین په پلازمینې کیف کې په ځینو پوځي مرکزونو بریدونه وکړل چې په شا وتنبول شول. د بل پلوه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې لخوا د هغه د نیول کېدو او یا وژلو د مخنیوي په خاطر د کیف نه د ویستو په اړه د امریکا وړاندیز رد کړ. د بل پلوه نن سهار په ساعتونو کې په پلازمینې کیف کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د اوکراین ولسمشري ماڼۍ د بیان په خپرولو سره په تېرو 3 ورځو کې د وژل شویو روسي ځواکونو شمېر اعلان کړ. په بیان کې راغلي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل د پیلېدو نه راپدې خوا په جګړه کې تر 3.5 تنو ډېر روسي سرتیري وژل شوي او تر 200 تنو ډېر د اوکرایني ځواکونو لخوا اسیر نیول شوي دي. همدا شان د اوکراین لید رستیز بیا د روسیې اړوند 3 نور الوتکو او د یوې چورلۍ کې د ویشتونو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د روسیې 225 ډوله جنګي الوتکې، یوه ستره ترانسپورتي الوتکه چې روسي ځواکونه یې انتقالول او یوه یې هم چورلکه ویشتلې او رانسکوره کړې ده. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. که مو ویډیو خوښ سوی حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله پامان.